په امریکا کې یو کس و نوم یې ډاسټن لاو و. ده غوښتل چې کاروبار پیل کړي، هغه هم د $1,000,000 ډالرو. د کاروبار لپاره یې څه نه لرل، خو یوازې کور یې درلوده او بالاخره دې پرېکړې ته ورسېده چې خپل کور وپلوري. اعلان یې وکړ چې زه خپل کور پلورم، خو په $1,000,000. خلکو به ورته ویل چې وروره ستا کور ولاکه په $100,000 ولاړ سي، نو ته یې څنګه په $1,000,000 پلورې؟ خو ډاسټن لاو له خپل هدف نه اوښته. اعلان یې وکړ چې خپل کور په $1 پلورم. د $1 پلورلو لپاره یې هم پچې ته مخه کړه، پچې یا لاټرۍ ته. خلک چې خبر سو دا سړی خپل کور په $1 پلوري، هغه هم لاټرۍ سره، نو ویل چې راځه نو $1 ده، $1 څه ارزښت لري، یا به کور ترلاسه کړو په $1 او یا که نه څه خو همدا $1 دې زموږ نه لاړ سي. هر چا لاټرۍ کې برخه اخیستله او د دغه کور لپاره د لاټرۍ له لارې $2,000,000 جمع سو. نو بالاخره ډاسټن لاو لاټرۍ یا پچه راوباسله او د یو کس کور په $1 نصیب شو، خو ده ته $2,000,000 پیدا سو. د دغه امریکایي داستان یا کیسه موږ او تاسو ته دا ښیي چې که هدف ته په یو طریقه یا یو ډول ونه رسیږو، ممکن له یوې بلې لارې ډېر اسانه ورسیږو، خو هدف ته د رسیدو لپاره باید هیڅ وخت هم ناهیلي نسو او په مختلفو لارو چارو فکر وکړو.